د بمونو په لوګو کې ورکه زما نیازبینه لاوارثه خاره پتا کې څرنګه کانې ونه شوې د خپل وجود داسې حصه وښایه چې د هغې خوره د بم له وجې پاس په هوا کې الوتلې نه وي داسې اندام دې چرته شته دی که نه چې بدمنۍ په خپل تیره تبرونو چرته کپیا کپیا غورځولې نه وي ستا په دې تر مې وجود په دې جهان کې چاته ودرېږمه چې ستا د حال ورته فریاد وکړمه په تا ماتم دپاره هېڅوک نشته نه داسې نه ده چې زه ویرېدم له دې خړسرو بې ضمیرو خلکو څوک چې په تا کې دا بارود خوروي خو زه فساد پیدا کول نه غواړم امن پسند یم زه امن غواړم ستا په سینه که شاعران پیدا دي هغوی ته هم په سترګو چتې ناستي په تا کې جوړه دا غوغا نه ویني ورته چې ګورم غرضي کاڼه دي د بم درزا د خلکو چغې نه اوري خو چې قلم واخلي ملا سپکوي دلته کې ستا د تپوس هېڅوک نشته الله دې ستا په حالت رحم وکړي کله چې ستا حال ته مې فکر یوسي دا ټپیزه سم د سخولې له راشي ستا دشمنان دې خدای تباه کی دا ظالمان دې خدای تباه کی هغه کسان دې خدای تباه کی پېښور ښاره چې بارود درته راوړي نه پېښور ښاره السلام علیکم زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری صدیق افریدي یو ځل بیا د ادبي لارې نه ستاسو په خدمت کې حاضر شوم امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او خوشحاله وئ او په نیکو هیلو وئ مینوالو څرنګه چې تاسو ته پته ده د دې پاڼې ته موږ تاسو ته ښکلي شاعران ښه شاعران وړاندې کوو او تاسو ته یې مخې ته کوو په همدغه لړ کې د بودنۍ کلي ته راغلي یو حضرت علي حسرت صاحب په پروګرام کې راسره ناستې کوي ډېر ښه شاعر دی ډېر ښه لیک کوي ډېر ښه نظمونه لیکي حضرت علي حضرت صاحب په پروګرام کې ورته ډېره مینه او هرکلی وایو السلام علیکم وعلیکم السلام صدیق وروره ډېره مننه کوم ستاسو د جاوید افریدي وروره چې دومره لوی کړاو مو کو دومره لوی سفر مو ولو زموږ تر څنګه پورې راغی او یو جهان مننه مو کو آباد اوسئ ډېره مهرباني حضرت علي حضرت صاحب د داسې لنډ غوندې کې تعارف زموږ مینوالو دپاره پېژنګلو دپاره زما خپل نوم حضرت علي دی تخلص مې حسرت دی په بونډۍ کلي کې اوسېږم کوم چې د پېښور اخري کلی بونډۍ صاحب وایي دا زما لنډه شان پېژنګلو ډېر ښه دی حضرت علي حضرت صاحب ټیم ډېر ناوخته دی او د کموالي په وجه به راسره پروګرام کې پیله څه شریکوئ او سم راوړي هغه څه چې ستاسو خوښوئ غزل به هم شریکم نظم به هم شریکم خو د غزل نه مخکې ورته 2 شعره ویم چې جام مې ډک کړی د شرابو دی چې څه وکړمه جام مې ډک کړی د شرابو دی چې څه وکړمه ځان مې ویستلی د آدابو دی چې څه وکړمه یو پکې زه یم چې کښېنمه که وځم تېنه باقي محفل ټول د نایابو دی چې څه وکړمه غزل دی چې د وصال وخت لکه نور په غرغره وي د وصال وخت لکه نور په غرغره وي جدایي دې د کلونو نه اوږده وي ته به وګورې همدغسې به کېږي ستا ډولۍ به وي زما به جنازه وي ته به وګورې همدغسې به کېږي ستا ډولۍ به وي زما به جنازه وي هر سړی ترې نه په ترس باندې تېرېږي هر سړی ترې نه په ترس باندې تېرېږي د غربت دوړه چې چا باندې پرته وي مننه او ستا دا غم دومره بې سره دی خبرې ستا دا غم دومره بې سره دی خبرې پر هرونه کني زړه کې مې اخته وي او نن همزولو ته ویل یې په ګودر کې نن همزولو ته ویل یې په ګودر کې هېڅ دې نه وي خو هغه چې را سره وي مننه چې دنیا په کاڼو ولي نور خو پرېږده چې دنیا یې په کاڼو ولي نور خو پرېږده خپل اشنا هم د حسرت په تماشه وي نور حسرت صاحب بل به څه شریکوئ بل غزل یا نظم نظم به در سره شریک کړمه د نظم عنوان دی اما ته اوس هم یاد شي اوس هم یاد شي زما نه هېرېږي اما ته اوس هم یاد شي دا د غربت وختونه دا د نیستۍ وختونه زما نه هېرېږي اما ته اوس هم یاد شي اما ته اوس هم یاد شي هغه لنډې تنګې جامې هغه شلېدلې جامې بې تڼو لستوڼي
هغه شلیدلې پیزار اتر ترخونو ساخي هغه شلیدلې پنسي زمانه نه هېرېږي اما ته اوس هم یاد شي اما ته اوس هم یاد شي چې د غربت دوړه وه زمونږ په ولو پرته ماما تپوس نه کوو کاکا پترس تلو رانه رشته یې نه پالله رشته پیغورو راته چا به ګاونډ نه کوو ګاونډ پیغورو راته زمانه نه هېرېږي اما ته اوس هم یاد شي اما ته اوس هم یاد شي ورکوټې ورورو زما څه بیمارۍ نیولې چا یې تپوس نه کوو مور ورته زړه خوړلو د څو پیسو د لاسه د مجبورو د لاسه د بېوسۍ د لاسه د دې دنیا نه لاړه زمانه نه هېرېږي اما ته اوس هم یاد شي اما ته اوس هم یاد شي د مور سوری لوپټه هغه چاودلې پوندې په معمولي خبره د خانانو رټل زمانه نه هېرېږي اما ته اوس هم یاد شي اما ته اوس هم یاد شي د خان بچو خوړلې اپاتیشونکې خوراک مونږ به راواغستلو ورته به کېناستلو سم په حملو به م خوړه خان به ویلې راته تاسو خوراک چې کوئ سړي ته زړه خراب شي بهر کوڅې ته وځئ مور او بچی به ناستو په کوڅه کې خوراک زمانه نه هېرېږي اما ته اوس هم یاد شي اما ته اوس هم یاد شي مور چې مې لوښي وینځل پیاله یې ترې ماته شوله بیګم په قهر شوله ډېره یې ورټله ډېره یې ودګله ډېره یې وکنځله اپاتیشونکې خوراک یې ترې ګزار که ښکته د 20 ورځو پیسې یې ترې ایسارې کړلې د کوره یې وشړله مور په ژړا ژړا مې تر خپله کوره راغه هغه شپه هم تېره شوه خو په نهاره باندې زمانه نه هېرېږي اما ته اوس هم یاد شي اما ته اوس هم یاد شي د غربت وختونه د نیستۍ وختونه زمانه نه هېرېږي اما ته اوس هم یاد شي کور وکر کړم تنها کړم بېوسۍ په تمام جهان رسوا کړم بېوسۍ ستا راتلو سره هر چا د ځانه بېل کړم اشنایانو م ناشنا کړم بېوسۍ غزل دی چې زه په دام د محبت کې دې راګیر کړم زه په دام د محبت کې دې راګیر کړم ته بېغمه بې پروا شوې زه دې هیر کړم ستا انداز د بېروخۍ وي چې راګورې زه کاته درته پوره په زور او زیر کړم ستا انداز د بېروخۍ وي چې راګورې زه کاته درته پوره په زور او زیر کړم میخانې ته ځکه لاړ شمه چې هیر شي دومره اوس کمه چې ځان باندې ګنډېر کړم میخانې ته ځکه لاړ شمه چې هیر شي دومره اوس کمه چې ځان باندې ګنډېر کړم ته په ډکه خوله خندا کړې خوشحالېږي ته په ډکه خوله خندا کړې خوشحالېږي زه دې لوړ د بېلتانه خېټې ته تېر کړم او چې ښکاره د رقیبانو سره ګرځي چې ښکاره د رقیبانو سره ګرځي سودایي شوم ځان سره د ګوتو شمیر کړم او لکه مار پکې حسرته بندیوان شم د قدم خاورې د ځان نه ګیر چاپېر کړم ډېر ښکلي شعرونه د وویلو انشاءالله امید لرم چې مینهوالو به ترې ډېر زیات خوند اخیستی وي په اخري کې موږ مینهوالو ته داسې ښه پیغام نوې کل له نوې شاعرانو له څه پیغام شاعرانو لپاره خو به دومره پیغام وي چې کوشش کوئ چې کلم په هغه ځای استعمال کوي کوم چې د استعمالېدو ځای دی او ټول دغه یو پیغام دی چې تل په خپله کړئ خدمت ته مور او پلار چې تار تار نه کړئ عزت ته مور او پلار عبادت او په تسبو چرته موندې شي خپو نه لاندې دی جنت ته مور او پلار حضرت علي حضرت صاحب تاسو واورېدو تر بلې خپرونې پورې ما ته راکړئ اجازت په لوی الله سپارم والسلام